یو چاته الله په غضب وي ده ګناوې کړي جرمونه یې کړي الله ورته په غضب وي ستا ته به عذاب در کوم خو ګورئ دا اجل معلق ده دا عذاب معلق ده که پر دا خپله ګناه پاته شي تا ته به عذاب در کوم دی راولاړ شي دا خپل مال په غریب و په یتیم و په کونډه و په مسکین باندې صدقه کړي دا د الله دوستان دي چې څوک مسکین د غریب د یتیم د کونډه د هغه څوک چې محتاج وي دا اوس وخت کې ما هلته ولیدو د غزني کې مې یو ځای ولیدو ښځه وګرځېده په دا ډیرانو باندې ګرځېده دا پلاستیکان یې ټولول دغتې اچول ما ځان سره سوچ وکړی نو اوس که دا څه یې درلودی په کور کې ځوانه ښځه ده نو دا به ولې په پردو ډیرانو ګرځېده چې پلاستیکان به ټولول او بیا به بوجۍ ته اچول خو معلومه ده چې په کور کې به څه لري نه په داسې غریب داسې کسان ما ډېر لیدلي دي اوړه اخي د بوجۍ وس نه لري د تورلې وس نه لري دړۍ 5 کیلو 4 کیلو اوړه دا واخي کور ته یوسي په هغه باندې ګزاره کوي موږ تاسو خو په یوه کې په 5 کیلو په 10 کیلو باندې شرمېږم چې ورته وایي چې یوه 5 کیلو اوړه ماته راکړه په کیلوګانو باندې اوړه اخلي په هغه غریب چې الله بیا ډېر د غریبان او فقیران د الله دوستان دي په هغه چې بیا تا خپل شفقت وکړئ خپل رحم دې په وکوئ د هغه په برکت باندې الله راضي سي د غضب اور سي دته په غضب یې هغه لرې کړي د جنت ته یې بوځي ځکه وایي دغه د دفاع د جهنم هغه څوک ده صدقه ده چې په خپل مال صدقه وکړي په داسې ځای چې پیښیږئ نبی علیه السلام حدیث ده چې تاسې چې په باغچو د جنت باندې پیښ سئ لږ پکې وڅرئ باغچې د جنت وایي څوک دي حلقې د ذکر دي چې چیرې ذکر کېږي عبادت کېږي اوس دغه عبادت الحمدلله ترجمه شروع ده مسلمان راغی دروازه خلاصه کړه کښېنه یو ساعت کوي د خدای رحمت در باندې اوري خو په داسې ځایو چې پیښیږئ په داسې غریب ځایو یو څه ځان خوږوئ یو څه مال خوږوئ په هغه ځای لګوئ کېدای شي په هغه باندې الله تعالی راضي سي او ذریعه د جنت یې وګرځوي د سړي دپاره حضرت عبدالله ابن مبارک مالک ابن دینار رحمت الله علیه وایي زه حج ته روان وم په لار باندې یو ځوان تر ما مخته روان ده او دغه لنګ یې وهلی ده کمیس یې نسته صرف یو لنګ یې ده روان ده وایي زه چې ورته ومې کتو حیران شو چې دا چیرې ځي سلام مې ور واچوی پوښتنه مې ورسره وکړه د پوښتنې نه بعد مې پوښتنه ځینې وکړله چې وروره له کومې خوا رالې وایي ده داسې اشاره وکړله چې له هغه طرفه رالم چیرې ځې وایي راته وویل داسې کعبې مبارکې طرف ته اشاره وکړله چې دغه طرف ته ځم وایي ما ورته وویل له تا سره خو څه توښه شی نسته نه اوبه سته نه خوراک سته نه پوره جامه سته او دا خو ډېر مزل ده وایي ده راته وویل چې دا ذمهواري د رزق دا د الله تعالی ده دا ټکی وکئ وایي ما بیا ورته وویل چې ګوره دا ډېره اوږده لار ده په دې کې خوراک و چکاک و توښې ته ضرورت ده ته په دومره ډېر مزل حج ته روان یې او هېڅ هم نسته در سره صرف یو لنګ دې ولی ده وایي ده راته وویل چې زه چې را روانېدم له ځانه سره مې 15 حروف را اخیستي دي او دا زما د زندګي دپاره کافي دي ما ورته څه شی دي وایي ده ویل هغه حروف دا دي کاف ها یا عین سواد دا 15 حروف مې له ځانه سره راخیستي دي وایي ما ورته ښه د دغو حروفو معنا څه ده وایي ده ویل د کاف معنا دا ده کفایت کوونکی الله د انسان د ټولو حاجتو کفایت کوي د ها معنا دا د هدایت کوونکی الله هر انسان ته هدایت کوي د یا معنا دا د ځای ورکوونکی الله هر انسان ته کوټه او ځای ورکوي د عین معنا دا ده چې الله عالم ده په حاجتو د انسانانو په ټولو باندې خبر ده د کاف معنا دا ده چې الله قادر مطلق ده په هر څه باندې قدرت لري نو له چا سره داسې ذات چې کفایت کوونکی وي هدایت کوونکی وي ځای ورکوونکی وي عالم وي قادر مطلق وي داسې ذات چې د چا سره ملګری وي د هغه بیا دې ته څه ضرورت چې له ځانه سره توښه اوبه وړي وایي دا ټکي وویل روان سئ